خپله ژبه هم کلا ده هم بلا ده بلا ډېره خطرناکه ده دا خپله ژبه. د همدې ژبې د وجې نه د همدې خبرو د وجې نه ډېر خلک په سرچپه دوزخ ته لاړ شي. د دوزخ په دې کنده کې به وغورځېږي. دغه ژبه به دغه وړکۍ ټوټه د غوښې دا به د دې سبب شي چې انسان تر دوزخ پورې ورسي او تباه و برباد کړي. تاسو یقین وکئ که نه چې نن سبا دا خلک دا خپله ژبه داسې استعمالوي چې انسان بالکل حیرانېږي چې بیخي لکه د ده په واک کې چې نه وي. موږ تاسو که چېرته خپل تاریخ ته وګورو که نه تاریخ نو په تاریخ کې په زرهاو نه بلکې لکاو خلک د همدغې ژبې د وجې نه په قتل رسېدلي دي او وژل شوي دي. دا د دې وجې نه چې خلک په جذباتو کې راغلي دي، په احساساتو کې راغلي دي او خطرناکې فتواګانې او ټاپې صادرې کړي دي. چاته یې ویلي ته مرتد، بل ته یې ویلي ته کافر، بل ته یې ویلي ته ملحد، بل ته یې ویلي ته سیکولر. د همدې فتواګانو د وجې نه خلک بیزاره شوي دي، څوک وژل شوي دي، دښمنیانې جوړې شوي دي، یو بل سره لاس و ګریوان شوي دي او وطنونه د دې فتواګانو په وجه باندې تباه و برباد شوي دي. حکومتونه نړېدلي دي، مکمل ثقافتونه ختم شوي دي، د نړۍ او د وطنونو د نقشه سره بدله شوې ده. دا دومره خطرناکې ټاپې دي د الله بندګانو. دا تاسو څه کوئ؟ نن سبا خو خلک داسې جرأت لري، نه علم لري، نه پوهه لري، نه تحقیق لري، نه ژوره څېړنه لري، نه په څه پوهېږي. بس دې ته چې هر څه د خوښې وایي هغه ته د کافر وایي، دې ته مرتد وایي. دا له دې دایرې نه وباسه او د دې وژل حلال دي او د دې وژل حرام دي او دا جهاد ده او دا د هغه ده. لږ ګزاره کوئ د الله بندګانو. دا خبرې د غټو خلکو په غټه سویه باندې د ډېرو پوه خلکو کار ده، د عامو خلکو زموږ ستاسو کار نه ده. نو موږ تاسو باید له تاریخ نه لږ عبرت واخلو، د خپل تاریخ نه لږ عبرت واخلو او په احساساتو کې رانه شو. الله دې نه کړي داسې کارونه له موږ تاسو نه ونه شي که نه چې زموږ ستاسو له وجې نه یو څوک ووژل شي. ګورئ په احادیثو کې دا راځي، تاسو به هم دا حدیث مشهور ده اورېدلی به وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اول چې د قیامت په ورځ باندې پوښتنه کیږي له انسان نه، هغه د څه په اړه باندې کیږي؟ هغه د لمانځه په اړه باندې کیږي. اوس به تاسې وایي چې ښایي دې ځای کې د لمانځه څه ربط؟ لمانځه په اړه باندې کیږي دا د عباداتو په برخه کې. صحیح شوه که نه؟ په بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اول به د قیامت په ورځ باندې چې پوښتنه کیږي د وینو په اړه باندې به کیږي، د قتلونو په اړه باندې به کیږي. نو د دې نه موږ څه معنا اخیستلی شو؟ د دې نه معنا دا ده چې دا په حقوقو برخه کې، د معاملاتو په برخه کې به چې اول پوښتنه کیږي هغه به د وینو په اړه باندې کیږي چې دا پلانکی دې ولې وژلی و، څنګه دې وژلی و. د عباداتو په برخه کې چې اوله پوښتنه به کیږي هغه د لمانځه په اړه ده. نو تاسو فکر وکئ چې د یو انسان وژل یا د یو انسان قتلول یا په هغه باندې فتوا ورکول او د هغه د وینې تویول جایزول دا څومره یو خطرناکه خبره ده. دا څه وړه خبره ده؟ دا څه وړه خبره نه ده، ډېره خطرناکه خبره ده. که یو چا څوک ووژل او هغه پکې ملامت په ناحقه یې مړ او فتوا ورته تا ورکړې وه، ته عیناً امق رقم لکه د قاتل په څېر باندې له هغه سره شریک یې په دې قتل کې. نو زه تاسو ته دلته د یو ستر امام د حنفي مذهب کې ملا علي قاري رحمه الله هغه یو ډېره ناشنا او عجیبه خبره کړې ده. هغه ویلي چې یو نفر فقط 1% مسلمان وي، باقي څو فیصده پاتې شو؟ 99% پاتې، 99 دی کافر وي، خو 1% پکې د اسلام شته ده. په داسې انسان باندې به وایي موږ او تاسو د کفر ټاپه نه لګو او نه لګول کېږي، ځکه په دې کې شک راغی. صحیح شو که نه؟ په دې کې شک راغی دا به عصبي تکلیف به ولري، کېدای شي څه مشکل به ولري، مریض به وي، چا به مجبوره کړي، کوم بل ناپوهه نادانه به وي، څه بل څه خبره به وي که نه. نو دلته شک راغی او دا غټه فتوا، غټه ټاپه دا د شک په حالت باندې په چا باندې نه لګي تر څو چې یقین ته موږ تاسو نه یې رسېدلي. دا څومره عجیبه او ناشنا خبره یې کړې ده. زموږ استادو په تاریخ کې داسې ستر انسانان تیر شوي دي. نن سبا خو چې دا معمولي خبره وشي بس ډایرکټ په ټاپه ده. د نر بچیان دي داسې راوباسي د دوی پې څه شی نه مصرفېږي او نه یې پې څه شی ځي.
الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي اے خلکو، اے مسلمانانو، تاسو له الله نه وویریږئ، وقولوا قولا سدیدا، او سمې خبرې کوئ. داسې خبرې چې تاسې ورباندې واک ولرئ، په کنټرول کې منظمې خبرې، رښتیا خبرې وکئ. بې بندوباره، بې مسؤلیته خبرې مه کوئ. دا ډېره حساسه خبره ده، ځکه چې خبرې دې وکړې، د همدې خبرې د وجې نه پښتو کې تاسې اورېدلي دي که نه چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا ده. بلا چې غلطې خبرې دې وکړې نو بیا به تا نه بلا جوړېږي. صحیح شوه؟ او دغه بلا به بیا تا تر ګوره پورې رسوي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. زموږ استاسو په شرع کې، په اسلام کې دا خبرې راغلي دي چې دغه وړه ټوټه، دغه ژبه د غوښې، دا انسان یا جنت ته رسوي او یا یې د دوزخ کندې ته رسوي. موږ تاسو مطلب هدف دا د دې حدیث او د دې خبرې چې موږ تاسو باید دې سره احتیاط وکړو. زر تر زره په احساساتو، په جذباتو کې د چا لیکنې نه متاثر نه شو، نو دې ته خوشحاله شي اله پلانکي ویل ورځه پې پلانکي فتوا صادر کړ، تم بس فتوا پې صادره کوو، همغه نظر صحیح ده. جذبات او احساسات دا د همیشه لپاره باید موږ تاسو کنټرول کې وساتو، او هیڅ وخت کې هم په چا باندې فتوا صادرولو یا ټاپې لګولو یا د چا د وژلو، دې ته باید موږ تاسو خوشحاله نه شو. باید موږ تاسو محتاط اوسېږو په دې ژوند کې، ځکه هسې نه چې الله مه کړه زموږ ستاسو د وجې نه یو څوک ووژل شي، زموږ ستاسو د وجې نه فساد راشي، فتنې راشي، ګډوډیانې راشي، قتلونه راشي او وینې تویې شي. ډېر زیات زما له قدرمنو ځوانانو څخه دغه هیله او امید ده چې تاسې کوشش وکئ، ډېر جذباتي کیږئ مه، ډېر احساساتي کیږئ مه، بلکې ګزاره وکئ، صبر وکئ، او دا حساس او خطرناک او غټ مسائل دا غټو خلکو ته پرېږدئ او تاسو پکې خپله ونډه مه اخلئ، خپله مه پکې دخیل کیږئ. هسې نه شي چې الله مه کړه دغه بیا د انسان د هلاکت سبب وګرځېږي او لوی مسؤلیت موږ تاسو ته راجع شي.